یعنی په افغانستان کې په لومړي ځل یو داسې باغ پاڼې نه نیسي او میوه نیسي. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان په زړو. ما ته خو څه مصنوعي ښکاري. نه دا ښه ولا نه اصلي دي. دا ښه اصلي دي. کوم چې موږ به همدغه املوک مخکې د پاکستان نه راتله املوک په بس هغه به یا وراسته شوي یا به زور ورغلی یا به یې اوبه کړې موږ به هغه شوق په مغسته کاربیټ په اوس په خپل وطن کې یعنې دا بوټي کې که هر یو دې څانګه کې که هر یو راوشکې تر خپل هدف آخري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله دا زموږ د وطن د املوکو باغ دی. پخوا مې داسې اورېدلي وو چې وایي پلانې بوټي کې چې دی د پاڼو نه پکې میوه ډېره ده، خو خوشبختانه دې باغ چې دی د پاڼو په ځای باندې هم میوه نیولې ده. یعنې په افغانستان کې په لومړي ځل یو داسې باغ چې پاڼې نه نیسي او میوه نیسي. موږ ته الله تعالی ډېر بهترینه وطن راکړی دی، بهترینه خاوره او بهترینې اوبه دي. تاسو دا وګورئ دلته دا د املوکو یو باغ کرل شوی دی. زموږ دغلته یو ورور سرمایه ګزاري کړې ده، یو باغ یې کرلی دی د املوکو چې پاڼې پکې نشته دی او ټول پکې املوک دي. نو کله چې زه دغسې باغ وګورم په لومړي ځل خو زه درته ووایم چې د دې په لیدو باندې زه دومره خوشحاله شوی یم، داسې یو احساس مې کړی دی لکه دا باغ چې زما شخصي باغ وي. خو دا زموږ د یو افغان ورور باغ دی، په افغانستان کې چې دی کرل شوی دی. ما وختي ویل چې موږ ته الله تعالی ډېره بهترینه خاوره راکړې ده، بهترینه وطن یې راکړی دی. د دنیا په سطحه باندې زموږ وطن الله تعالی بهترینه وطن دی. تاسو چېرته په دنیا کې داسې یو باغ لیدلی چې پاڼې پکې نه او ټوله پکې میوه. نو چې موږ ته کله الله تعالی دغسې وطن راکړی دی، بیا افسوس په هغه چا باندې، په هغه افغان باندې چې هغه سره پیسې یې په بانک کې ذخیره کوي یا په نورو هیوادونو کې چې دی سرمایه ګزاري ورباندې کوي. راشه وروره په دې وطن کې یو پټی باغ وکره، د املوکو باغ وکره، د زردالو باغ وکره، د شفتالو باغ وکره، د مڼې باغ وکره چې ام یو لس ځوانانو ته کار پیدا شي او ام به ستا هغه سرمایه چې ده بې ځایه به لاړه نه شي. تاسو وګورئ دغه باغ دغه املوک به چې دی پخوا به موږ ته د ګاونډ نه راتله، خو اوس موږ خپله لرو. زموږ خلکو چې دی محنت وکړه، خواري وکړه، نو هغه خلک چې په بهر کې سرمایه ګزاري کوي دې په ځای تاسو بهر کې سرمایه ګزاري وکړئ، راشئ هماغه پیسې راوړئ خپل وطن کې ورباندې سرمایه ګزاري وکړئ. ام به مو وطن اباد شي، شین به شي. افغان بچی به بیا په بل ځای کې به بیا د 10 روپو دپاره چې دی دا به مزدورۍ دپاره نه ځي چې خلک یې راونیسي او په زندان کې واچوي یا په زوره باندې راوشړي. هغه ځوانان چې خارج ته په کاچاکي لارو باندې روان دي او د مدیترانې د سمندر مایان چې دی زموږ د افغانانو په غوښو باندې ماړو شو، دغه د هغې خاین د لاسه چې هغه په بل ځای کې سرمایه ګزاري کوي. موږ ته الله تعالی خپل وطن راکړی دی، بهترینه وطن د دنیا په مخ باندې تر ټوله بهترینه خاوره، بهترینې اوبه چې زموږ یو باغ د پاڼو نه ډېرې میوه نیسي. نو ولې پکې موږ سرمایه ګزاري ونه کړو؟ خو وجه دا ده چې هیڅوک زموږ د دې وطن د آبادۍ او د فکر نه لري. موږ ته الله تعالی خاوره راکړې، اوبه یې راکړي دي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي فلا یعقلون، ما تاسو ته عقل هم درکړی دی. نو چې عقل هم راکړی او هر څه یې راکړي دي، ولې موږ دغه خپل وطن آباد نه کړو او ودان یې نه کړو، ویې نه رغو؟ نو په ټولو هغه خلکو باندې مې غږ دی چې راځئ دغه وطن ډېرې دښتې لري، ډېر غرونه لري، سیندونه لري. که په هره برخه کې موږ او تاسو لږ کار وکړو، معمولي کار زموږ ډېره نتیجه ورکوي. نو دې باغ ته راغلي یو، دغه باغ انځورونه هم راسره وګورئ او دې تر څنګ د دې باغ والا سره زه خبرې کوم چې څومره باغ یې کرلی دی. دا باغ د 2 روپو دی، خو میډن افغانستان املوک دی، ښه دا د ګاونډ املوک نه دی. څښتنه له جګړو کړه په امان افغانستان، څښتنه له جګړو کړه په امان افغانستان. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان په زړو کې مو کرله د جانان افغانستان، په زړو کې مو کرله د جانان افغانستان. السلام علیکم وروره، جوړ تازه تکړه طبیعتونه دې ښه دي؟ کلاري ده ټیک وټاکې ماشاءالله. ما خو داسې اورېدلي وو چې وایي په فلاني بوټي کې چې دی د پاڼو نه پکې میوه ډېره ده، خو لومړی ځل مې دا ولیدې داسې یو بوټی ولیده دې خوا راځه چې پاڼې پکې نشته دی او میوه پکې ده. نو باغ دې ماشاءالله ډېر ډک دی، الله تعالی دې د بدو سترګو وساتي. نو په دې باندې مې پوه کړه چې دا کم ځای او کومه ولسوالي ده.
دا ننګرهار ولایت رودات ولسوالي شیخ احمد کلی دی. ښه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د شیخ احمد په کلي کې دغه باغ چې دی موقعیت لري دا ستا دی تا کرلی دی؟ او دا زما دی. څو کاله وړاندې دې دغه باغ وکره؟ دی تقریبا 8 کاله کېږي چې ما کرلی. 8 کاله کېږي چې دا باغ تا کرلی دی او څو کاله کېږي چې میوه کوي؟ بس دی 4م کال دی چې میوه ترې خرڅوم. میوه ترې خرڅې سږ کال خو ماشاءالله باغ ډېر ډک دی په نورو کلونو کې هم دغسې ډک وکړو؟ یا داسې یو کال نه بل کال نه ماشاءالله بس حاصل زیات ورکوي. ښه اوله کې بوټي لږ وړي که نه کال له به یې لږ ښه شي میوه زیاته شي همداسې کال په کال او سږ کال ماشاءالله بیخي ښه دی انشاءالله الحمدلله. ښه نو تا ویلې چې 4 کاله کېږي چې خرڅومئ سږ کال به دا باغ د خیر سره دغه خو پاخه دي خوراک ته جوړ دي انشاءالله تعالی نو په څو باندې به سږ کال خرڅوي؟ انشاءالله کس نیم راغلی هم دی او ما خو باید داسې 1 لک وشل کړی دی او انشاءالله د 90,000 خو به تبه کوي انشاءالله. ښه 90,000 کوي نو کلیوال صاحب ته راشه دا 90,000 ما ته د کلدارو ته واړو چې دې نه کلدارې څو جوړېږي چې دا زموږ یو باغ څو بوټي دي دا تقریبا دا میوهدار بوټي 10 بوټي دي. ښه 10 بوټي زموږ د 90,000 افغانو میوه کوي ته دا کلدارو ته واړوه چې دا ګاونډیان چې موږ صاحب هغه کوي داسې کړه کته چې زموږ یو پټی څومره هغه کوي دا ښه 90,000 به 4,200 کې نن افغانۍ ده 150 کړه دا 50 ته ښه 50 دې مرته پرېښو د 4,900 کې دې ماتې کړې ښه 3,53,500 روپۍ ښه نو زما افغان وروره ته چې په ګاونډ کې اوسېږي ته 3 لکه څو 3,50,500 3,50,500 افغانۍ چې دي ته په ټول کال کې نشي ګټلی راشه خپل هېواد ته راشه دغلته یو باغ آباد کا 3,50,000 کلدارې تا ته چې دی یو باغ درته کوي نو خو الحمدلله موږ خو افغانۍ لرو زموږ خو خپل دغه دي خو دا هغه خلک چې په ګاونډ کې اوسېږي هغلته به خلک رانیسي او څوک یې بندي کوي هغه کوي نو 3 لکه روپۍ خو په کال کې هم نشي ګټلی راځئ دغه خپل وطن دی وروره موږ د خزانې د پاسه ژوند کوو نو یوازې هم دغه یو باغ دې کرلی دی که نه نور باغونه دې هم کرلی دي؟ دلته هم دا یو باغ دی. ښه یو باغ هلته پاس بل دی یو دا دی. داسې مې پوه کړه چې دغه دوی او دغسې نور کم مصارف لري دا باغ که نه صرف دې کرلی دی ماشاءالله او یو اندازه خدمت خو غواړي داسې مفت خو چېرته شی خدمت که تا سره کومک وشي دولت در سره کومک وکړي یا مؤسسات در سره کومک وکړي کړی دی که نه دی کړی؟ ولا مؤسساتو څه ډېره توجه نه ده کړې تقریبا د باغ چوله کې ما کرلی که نه په 100 افغانۍ مې د یو مؤسسې په نوم باندې یو شرکت دی بس هسې مؤسسې په نوم راغلی خو هغې نه ما په 100 افغانۍ باندې دا یو بوټی اغستی یو بوټی دی په 100 افغانۍ باندې اغستی بس دا مې کېنولی او تر دا وخته مې راوړسم خدمت مې دې کولو ښه نو دا دی چې بس میوه یې دا دی تاسو هم ګورئ بس میوه خو به یې خورو لا چې کړې هم نه ده خو ماشاءالله د رنګ نه ډېره ښه ښکاري داسې مې پوه کړه چې 13 کال دې دا باغ په څو خرڅ کړی و؟ 13 کال داسې و چې 50,000 افغانۍ مې خرڅ کړی 50,000 افغانۍ یو کال نه بل کال لږ میوه هم زیاتوالی کوي که نه انشاءالله غټېږي او حاصل باغ کې خو د یو څه بوټي نور هم واړه واړه کرلي دي او دا خو کوم بوټي چې هغې وخت کې خطا شوی نو بیا وروسته موږ بوټي نال کړي دي هغه لږ واړه دي هغې نور بوټونه ته داسې کار وکړه چې دغه خپل د موبایل نمبر دې په دې ویډیو کې شریک کړه امکان دې ولري چې یو څوک تا نه مشوره غوښتلو غواړي امکان دې ولري چې کومه مؤسسه څوک تا وګوري تا سره مرسته کول غواړي که نه دغه د باغ د بوټي باره کې نو هغه خپل نمبر دې شریک کړه زه به یې په سکرین هم ولیکم صحیح ده انشاءالله بس زما ټلیفون او واتساپ نمبر دی 0 یا 11 22 413 په همدې واتساپ هم شته نو دا نمبر به زه په سکرین باندې شریک کړم که څوک غواړي دې نه مشوره واخلي یا غواړي که موسسې والا یو څوک د نورو بوټو نه الګو کومک ورسره وکړي نو دا ورور هم په خدمت کې دی یو مشکل بل هم دی ځکه چې دا حیوانات راځي د شپې که نه هم دا میوه خرابوي داسې د خاطې دپاره سي او دیوال یا جال هم پکار دی سیمې خاردار ته اړتیا ده نو راځئ چې دا باغ سپورټ کړو او دا تر څو دغه تشویق کو نور دغسې زمینداران زموږ چې دي هغه کار او باغ جوړونې ته آماده کړو ډېره مننه افغانستان 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 که خدای کول زخمونه د وجود بدی ټکور شي که خدای کول زخمونه د وجود بدی ټکور شي سمسور بشي آباد بشي تاوان افغانستان سمسور بشي آباد بشي تاوان نو کلیوال صاحب
ته مو ورته فکر کې دی وچ دلته ایښي دي که بوټي وچ دی او املوک پکې دي نو داسې لکه هغه بوټي کې څوک دغه کې نه دي وچ ما ته خو هغسې ښکاري یا بعضې هوټلو ته لاړ شي دغسې یو شی جوړ کړی خو ما چې هغې نه ولیده ما ته هم داسې ښکاره شو نه ما ته خو اوس هم مصنوعي ښکاري نه دا خو ګوره دا ښه ولا نه اصلي دي دا ښه اصلي دي او دا د الله په فضل او زمونږ د وطنوال په همت دغه ځای ته رسېدلي دي ماشاءالله موږ ته الله تعالی دغسې وطن راکړی دی بوټی چې دی پاڼه نه لري خو میوه کوي میوه کوي هغه استاد ناشناس وایي که نه چې کاڼي سره لالونه دي او بوټي دوا ده او سیندونه یې څنګه دي وخوږه هوا ده ښکلې د هوا ده نو استاد ناشناس خبره نن ثابته شوه چې زمونږ کاڼي او بوټي دا لالونه او دا سره زر دي ماشاءالله دا وګوره که نه بوټي کې چې دی پاڼه نشته دی الله تعالی دا عمره بهترینه هېواد موږ ته راکړی دی نو افغان او مسلمان وروره نو څه کوي په پردي وطن کې پردي وطن ته ځي هلته وزېږي چې پاڼې نه لري میوه درته کوي او ته بیا ځي مثال خبره راځه دغسې یو بوټی وکره وختي هغه ورور ویل چې 90,000 روپۍ موږ چې کلدارو ته واوړه 3,15,000 کلدارې شوې کلدارې شوي هلته په یو کال کې نشي ګټلی راځه دلته خپل وطن آباد که وطنوالو ته خدمت وکړه هم به وطنوال میوه وخوري هم به تا ته یو شي او کلیوال صاحب نور زمینداران چې ستا په نظر دغه صرف اوس هم جوار او غنم کري که نه هغوی باندې دې څه غږ دی چې هغوی باید څه وکړي نو زما خو په وطنوالو باندې دا غږ دی زمیندارانو باندې چې راځئ هغه ځمکه چې ځمکه لرئ اوس دې دغه باغ کرئ همې ګوره د جوارو سیزن تېر شوی هم ورنه د جوارو استفاده کړي هم دغه میوه ده دواړه کېږي او بل اساسي خبره زموږ 40 لک افغانان چې دي په بهر کې دي په ګاونډ کې دي نو دوی چې دلته راشي موږ دې ته اړ نه یو چې موږ دا میوه ګاونډیانو ته ولیږو خو دلته به نفوس ډېر شي موږ خپله میوه هم پخپله خورو یعنې دغه کم افغان کډوال چې اوس را روان دي دا موږ په نیک پال باندې نیسو دا نیک پال او بل دا دی چې ستا د خبرې په تایید باندې چې دغه د جوار هم کوي غنم هم کوي دا نه چې بل حاصل او د 90,000 افغانو املوک ده اوس دا دغه څومره ځمکه ده د یو جریب چې د 90,000 افغانو هغه کوي په یو سیزن کې نو دا غټه خبره ده او فصل یې هم کړی دی د 90,000 افغانو مثال خبره چې ته غنم او جوار والې نو زه یم چې چا خبره باوري یم چې 15 کاله دم کېږي انشاءالله بالکل نو ډېره زیاته مننه کومه چې دا خپرونه مو لیدله دا شیر کوي تر هغه خلکو پورې ورسوئ چې زیاتره وایي چې په افغانستان کې هېڅ شی هم نشته موږ ته الله تعالی غني هېواد راکړی د غني هېواد د پاسه ژوند کوو بهترینه خاوره بهترین اوبه او راځئ د خپل وطن دا باغونه دا ځمکې دا سیندونه دا مهار کو دا کنټرول کو نو اوس په د مومن صاحب نه پکې یو شعر مو ورو زه یو بیت په ورته اخري کې ویم چې دا هېواد د لیونو ځوانانو کور دی څوک چې بد ورته راګوري مخې تور دی وا ډېر ښکلی نو ځواب صاحب یو بیت هم رایاد شو راته چې وطنه ته مې مور ته مې پلار ته مې بابا وطنه ته مې مور ته مې پلار ته مې بابا وطنه ته زما وطنه ته زما تاریخونه دې ژوندي دي بچي دې مېړنې دي وطنه نه د روسي نه د چین نه امریکا وطن ته زمای نو دا زمونږ د خپل وطن میوه نو چې وطن زمونږ دی نو دا املوک هم زمونږ د وطن دی هغه هېوادوال چې هغه پردي کیلي خوري او پردي امرود اخري دلته هغه ما خلی بالکل یو خبره وکم چې موږ به همدغه املوک مخکې د پاکستان نه راتله املوک په بس هغه به یا وراسته شوي یا به زور ورغلی یا به یې اوبه کړې موږ به هغه شوق په مغسته کاربیټ په اوس په خپل وطن کې یعنې دا بوټي کې که هر یو دې څانګه کې که هر یو راوشکې تر خپل حده پاخري صرف انځرو ته اړتیا لري چې وینځل شي بس د خوراک نو بس بیا مې غږ دی چې بس مطلب د پردۍ میوې مه خورئ او د خپل وطن میوه وخورئ او خپل بزګر سپورټ کوئ چې تر څو دا تشویق شي څه کال یو جریب کرلی دی راتلونکي کال د 2 جریبه وکړي او بل کال د 3 جریبه وکړي بس دا دی چې دومره زور کې بس بیا نو بیخي خوراک ته جوړ نو ته په طریقه باندې پوهېږې ډېره مننه السلام علیکم پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان 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 که خدای کول زخمونه د وجود بدی ټکور شي که خدای کول زخمونه د وجود بدی ټکور شي
سمسور بشي آباد بشي توان افغانستان سمسور بشي آباد بشي توان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مو کرال